قدرمندو، دنیا ته انسان د یو مختصر زندګۍ دپاره راغلی دی. د مختصر وخت کې به دی خپل الله راضي کوي، دی به د الله د احکاماتو مطابق خپله زندګي تیروي. د نبی علیه الصلاة والسلام مبارکه زندګي به په خپل ځان کې راولي. د انسان ته به د دواړو جهانو کامیابۍ ملاویږي. قدرمندو، الله جل شانه یو ډیر رحیم او غفور رب مونږ له الله جل شانه راکړی دی. که انسان ډیر زیات ګناهونه وکړي او انسان یو پیره توبه وباسي، الله جل شانه ورته هغه ټول ګناهونه معاف کوي چې دی یو پیره توبه وباسي. اصل کې توبه وایي څه ته؟ د توبې معنی ده رجوع کول، راګرځېدل. او د قرآن او سنت په رڼا کې توبه دی ته وایي چې انسان کم ګناهونه کړي وي په هغې باندې دی پښیمانه شي، په هغې باندې دی ملامته شي، آینده دپاره د ګناه نه کولو دی په ښه اراده وکړي، دې ته توبه ویلی شي.